قدرمنو درنو لیدونکو چلګزي بابا زیارت ته ننوځو. هغه زیارت چې سلګونه وان د ځینو په وینا زرګونه کلونه لرغونې قدامت لري. راځئ ننوځو د دغه زیارت نه نږدې لیدنه ترسره کوو. د چلګزي بابا نوم به مو ډېر اورېدلی وي. هغه چې د هېواد ستارو نومیالیو شاعرانو په خپلو اشعارو کې هم ذکر کړی دی او د هغه له طریقه غیر به مو نومونه ډېر اورېدلی وي. چلګزی بابا یعنې چل په فارسي ژبه کې یا په دري ژبه کې هغه د څلوېښتو په معنا دی. یو 40 غزه قبر چې تاسې په انځور کې وینئ، د همدغې قبر له نوم نه یا د دغې له منشا نه چلګزی بابا په همدغې نوم باندې یادېږي. چلګزی بابا د کوم زیارت چې دی دغلته په دغه زیارت کې خواوشا 40 متره قبر دی. زموږ د دغې کلي د مشرانو په حواله چې دغه قبر له ډېر پخوا یعنې سلګونه کلونه وړاندې او کوم چې زرګونه کلونه وړاندې یوه تاریخي سابقه او تاریخي قدامت لري. دغه زیارت چې اوس مهال یو څه ترمیم ته اړتیا لري، پخوا دغسې نه و. دلته په ډېرې برخو کې کار شوی و. د معلوماتو په اساس په ډېرې ځانګړو ورځو کې به دلته خلک راتله، مجلسونه به یې کوه، پروګرامونه به یې کول د دغې زیارت ته د احترام په خاطر باندې. که څه هم پخوا داسې عقیدې موجودې وي چې د دغه زیارت په بنا باندې به خلکو ته یو څه ورکول کېده، خو دغه یوه عقیده چې ده دا ښه خبره نه ده. مګر یو دا خبره چې په روایتي لحاظ باندې بیا سمه ده، که موږ ووایو چې د ځینې انسانانو د برکتونو په وسیله باندې د ځینو انسانانو چې هغه په ټولنه کې ډېره ښه سابقه لرلې، د خدای ډېر نیک انسانان دي، د هغوی په برکت باندې الله جل جلاله ځینې انسانانو ځینو ټولنو ته یو څه ورکوي. ولې د دغه تاریخي ارزښت په توګه باندې به خلک راتله، د وروستۍ چهارشنبې په نوم باندې چې به یې څه ورته ویله، راتله به دلته به یې شمې بلولې، همداراز دلته به یې حلواګانې پخولې، دلته به یې ځینې نور رسم و رواجونه ترسره کول چې د زیارت برکت په ځانګړي ډېر لرو ځایونو نه به وله خلک راتله. مګر ما تقاضا د دغې نننۍ ویډیو دا وه چې زه تاسې باندې چلګزی بابا وګورم چې چلګزی بابا چیرته موقعیت لري او دغه قبر په څه شکل باندې جوړ شوی دی. ځینو ځینو به د ټوکو په شکل باندې ویلی چې په دغه قبر کې چې څوک پروت دی دا ویل په زنګنونو کې رامات شوی عام دی. یعنې که هغه برخه ورسره یو ځای کې ممکن 40 نه 50 یا 60 ګزه جوړ شي. خو فلحال دغه قبر دی، تاسې وینئ په انځورونو کې زموږ تخنیکي همکاران په دغه باندې هڅه کوي تاسې ته در وښیي. هڅه به کوو چې د دغې قبر یا د زیارت په تړاو باندې ځینې مشران دلته وغږو د دغه کلي چې هغوی د دغه قبر په اړه باندې څه وایي. خو فلحال دا چې زما خواوشا څه مشران نه ښکاري، دغه وخت داسې دی چې هغوی به په کاري مصروفیتونه به لري. خو ما سره ځینې ځوانان شته د دغې سیمې چې هغوی په دې اړه باندې مخکې هم معلومات هم وړاندې کړي دي، کار یې کړی دی، د ترمیم په خاطر باندې ځینو کسانو ته سپارښتنې او لارښوونې او ستونزې هم شریکې کړي دي. الفت الله محبزی صاحب چې د دغه سیمې یو اوسېدونکی دی، دغه سیمې فعال ځوان دی، نو هغه سره به په دې تړاو باندې غږېږو، وروسته خبرې به ورسره وکړو. خو فلحال تاسې په انځور کې دغه د چلګزي بابا د زیارت هغه لیدنه کوئ چې خواوشا 40 غزه دی او اوس هم زیاتره خلک زړه ښه کوي چې ولې راشي دغه وروستۍ چهارشنبه یا هغه نورې ورځې ولمانځي. مګر بدبختانه چې هغه ذهنیتونه هم بدل شوي دي، جګړو هم خلکو نه هغه ځینې رسم و رواجونه اخیستي دي او همداراز د خلکو مصروفیتونه او بېروزګاري هم د دې وجه او باعث شوې ده چې خلک دلته ډېر نه راځي او نه هغه رواجونه ترسره کوي.
د دغه زیارت په اړه باندې یوه مقوله یو روایت دا موجود دی چې د دغه 40 متره قبر نه چې کله څوک په یوه ساه باندې منډه ووهي نو د هغه د زړه ارمانونه پوره کېږي. هېواد د چلګزي د سیمې یو اوسېدونکی دی، دا هم غواړي چې د دغه زیارت نه د منډې وهلو په صورت کې د زړه ارمان پوره شي. دا چې د ده زړه ارمان څه دی دا به ورنه پوښتنه وکړو چې نور کله دا منډې والي دي که نه دي والي. هېواد خانه ستړی مه شئ. خیر اوسې پردیس صاحب، څه حال دی؟ ژوند په خیر دی؟ خیر اوسې. کراره کراري ده. زه به دې زیارت نه لږ جګ شم هسې. صحیح دی. څنګه د ژوند څنګه تېرېږي؟ بس الحمدلله د خدای پاک نه راضي و، ښه د ژوند تېرېږي. زیارت نه دې منډه راوواله؟ او دغه زیارت نه مې منډه راووهله. دا خلک وایي چې پخواني دا مشران هم وایي دوی هم وایي که نه وایي چې چا چې به دې یو ساه باندې منډه ووهله دې ته به یو زړه ارمان مې برابرېږي. یعنې څه زړه ارمان چې لري او د نه منډه که زما د زړه ارمان چېرته په دې منډې برابر شي خدای پاک دې راته برابر کړي نو ښه دی. ستا د زړه ارمان به څه وي چې برابرېږي؟ یو زما د زړه ارمان خو دا دی که نه چې الله پاک خو سوله راوسته دی افغانستان کې، خدای دا بېروزګاري او دا فقر او دا غریبي خدای دا ختمه کړي. بل ارمان او بل ارمان مې د خپل زده کړې ارمان دی چې خدای مې دا زده کړه سر ته ورسوي. کوم پوهنځی دی ارمان دی؟ کوم څومره زده کړې دی ارمان دی؟ چې د ماسټرۍ تر کچې لاړ شم. ښه فلحال څه مصروفیت لري؟ اوس بېروزګاري ده، پوهنتون رخصت دی، سیشن نشته. کوم پوهنتون کې؟ د حقوقو پوهنتون. حقوقو پوهنځی لولې؟ کوم پوهنتون دی؟ ننګرهار پوهنتون؟ ننګرهار پوهنتون دی. ښه زه ډېر ښه بیا خو دې مبارک یم. خیر اوسې ډېر. خدای دې په خیر پاره کړي چې ماسټري مو امین. دلته چې کومه مشخصه منډه دې اوس وواله دا دې په څه ارمان وواله؟ ښځه اوس خو پوهنځي کې وي. دا خو مې د ارمان دا منډه مې ځکه وواله چې که نه چې دا مشران وایي چې د دې اتمن زړه ارمان برابرېږي. ما ویل ستا زړه ارمان به څه وي؟ واده؟ زما د زړه ارمان والله چې واده دی. زه خدای دې وکړي چې دا پوره شي. اوس پورې داسې څوک توانېدلی یا شخصا ته چې په یوه ساه منډه ووهې خو دا منډه وایي سخته ده په یوه ساه؟ په یوه ساه منډه خو سخته ده خو نه ما خو څوک داسې نه دي لیدلي چې والي خو نو چې منډه ونه وي ارمان هم نه پوره کېږي. او که نه ما خو داسې لږ ځینې صحیح ده. بس بیا کوشش وکړه انشاءالله چې کله دې منډه پوره کړه بیا به دې ارمان هم پوره شي. ډېره د زیارت په اړه کوم شعر دې نه دی یاد شي؟ نه والله چې د شعر په زیارت په اړه خو زما شعر نه دی، خو پلار مې شاعر دی. د دې د همداسې یو شعر وایه زه خیر زیارت کې ولاړ یم. ښه شعر ویم هسې ټپه دله یاد دی، شعر دله یاد دی، چې هر څه دله یاد دي زموږ لیدونکي په تمه دي چې څه وګوري. شعر به درته ویم وایي چې څو به د سوال په اوبو ژرنده ګرځو، څو به د سوال په اوبو ژرنده ګرځو، راځئ په خپله نور همت وکړو، نفاق دې ورک شي نفاق بد مه راځئ، راځئ چې ټول ورونو وحدت وکړو. څو به تیر سي او سلام بل ته وهو، څو به جارو پردي محل ته وهو، څو به تیر سي او سلام بل ته وهو، څو به جارو پردي محل ته وهو، دا ته پوهېږي نه غولېږي ولې او زین کړي اش په شان ځغلېږي ولې، څو قدم بګدو د پخوانو په قدم، راځئ په خپله نور همت وکړو، نفاق دې ورک شي نفاق بد مه راځئ، راځئ چې ټول ورونو وحدت وکړو. وایي غرنۍ سیمه مدنونه لري او ښایسته چپې چپې سیندونه لري، ښایسته سیندونه لري. غرنۍ سیمه مدنونه لري او ښایسته چپې چپې سیندونه لري، د دې نعمته نه محرومه یو موږ، ښکېل شوي هم د بل په نوم موږ، څو به د بل پسې روان یو موږ، راځئ په خپلو قضاوت وکړو، نفاق دې ورک شي نفاق بد مه راځئ، راځئ چې ټول ورونو وحدت وکړو. مطلب ته رسو په خبرو ورونو، راځئ په خلا شي مرور ورونو، کینې د صلح په ټغر او ښکاره به کړو د خپل نظر. د اورنګزیب ګدا همدا وسه وه، دې په خپل شعر کې نصیحت وکړه، نفاق دې ورک شي نفاق بد نه راځي، راځئ چې ټول ورونو وحدت وکړو. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. دا دې د والد صاحب شعر و؟ او دا مې د پلار شعر و. ښه ډېر ښه. چېرته دی اوس هغه؟ هغه اوس هم چلګزي کې دی. ښه زه ډېر ښه ډېره مننه چې خوشحاله اوسې. ډېره یو پوښتنه مخکې چې دلته کله پروګرام جوړېده زنانه به راتلې الواګانې به ته پکې بنډارونو کې وي؟ والله چې یو څو زنانه خو مشرانې زنانې که نه چې زه تلم بس هغه به ما ته ویل چې راځه، وایي چې زه به هغه حلوا به مې وخوړه چې بس نور ښځو ته به نه راتلم، بس ما به نور وخوړه هېڅ به نه روان حلوا به دې وخوړه به لاړ. اوس خو حلواګانې نه پخېږي؟ اوس هم کله کله پخېږي او زه ورته وایم چې دا مه کوئ، دا خو خدای پاک نه شی نه غواړي که نه، دا زیارت پر ځای چې زیارتونه نه مې غواړي، خو دا ښځې عقیده ده که نه. او نور ښه خبره خو دا ده چې ساتنه خو باید وکړو. او ساتنه خو دا لرغوني اثار دي، دا خو پخواني اثار دی که نه، لرغوني اثار دی، باید دې له پاملرنه وشي. بلکل ډېره مننه. او اماراتونه هم غواړو چې یو ښه کار ترمیم وکړي. خیر اوسې ډېره مننه. د هېواد خبرې مو واورېدې، شعر مو هم ترې واورېده، د زیارت په اړه یې معلومات ورکړه. نور معلومات هم لرو، د خلکو سره خبرې کوو، راسره اوسئ.